داسې ده ادریس خان تاسو ته ما مخکې ویلو چې دا زما ضد دی چې زه به د یو د خولې نه چې دی که نه دا غږ راوباسم چې دا خاوره د پښتون قام برخه ده، په دې به اولنی حق د پښتو پښتون وي. نو د الله کرم دی دا متحده پښتونستان پارټي نه ده، دا بدی نورم چې دی اوس مجبوره کی او تاسو به وګورئ چې د داسې خلکو د خولې نه به دا غږ راوځي چې تاسو به سوچ هم نه کوئ. دا غږ به دی اوس غږ خو پرېږده دی به چغې سوري وباسي چې دا خاوره د پښتون قام برخه ده، دلته به اولنی حق د پښتنو وي، واک د پښتنو وي، نظام د پښتنو وي، ژبه جامه او کلتور به د پښتنو وي. دا یاد ساته چې نو خو خیر پښتنو ته پته ده چې که دی کولی که نه نو دی په 15 یا کاله کې به کړي، خو دی نه کولی شي او نه کول غواړي. که کولی نو 15 یا کاله ډېر شي که نه ده، خو اوس زمونږ د مخنیوي لپاره دی به قسم ډرامې مخکې هم کولې، اوس به هم کوي. زمونږ د هغه د مخنیوي لارې نیولو دپاره به ډېر کوششونه کوي. حالانکه د دی په وخت کې په دې 15 یا کاله کې ته وګوره ښه پنجابي ژبه د نورو لهجو په نوم باندې دلته کې د ژبې په د بلې ژبې په نوم باندې چې دی نو یو د ژبې حیثیت یې واخیستو. پنجابي ژبې د خپلې لهجو په نوم باندې زمونږ ښارونه قبضه کړي دي. دا د دی دغه دی. نو دا متحده پښتونستان پارټي MPP چې ده دا به د دی د خېټو نه هم دا اوازونه راوباسي، دا چغې سورې به یې وباسي چې یاره دا خاوره د پښتون قام برخه ده، دلته به واک د پښتنو وي، ولنې حق د پښتنو وي، نظام د پښتنو وي. وجه څه ده؟ د دی نه هر څه روان دي او دا به تیزي انشاءالله. مونږ ورته چې دی نو خاندو به، خوشحالیږو به او خپل کار به کوو. مونږ ته پته ده چې دی به اوس د کم ځای نه دا اوازونه راپورته کوي چې دا خاوره د پښتون قام برخه ده، دلته به اولنې حق د پښتنو وي، دلته به نظام د پښتنو وي او دلته به چې دی نو واک د پښتنو وي. نو تاسو خپل کار کوئ که خیري پښتانه په دې پوهېږي چې که دی کولی نو 15 یا کاله ډېر شوي. نور زما یقین دی چې پښتانه به د MPP مرسته کوي که خیري، د متحده پښتونستان پارټۍ ملګرتیا به کوي او دا به MPP متحده پښتونستان پارټي چې ده نو دا به دلته د پښتون قام اولنی حق ثابتوي، د پښتون قام واک به ثابتوي، د پښتون قام نظام به ثابتوي که خیري. دلته به انشاءالله حقیقي امن راولي، دلته به انشاءالله کارخانې وي، روزګار به وي، خوشحالي به وي.